په لغمان کې دا اوازه اچولې وه چې مولوي صاحب کور وطن او کلی پرېښی دی تښتېدلی دی سعودي ته تللی دی. زه د همدې وطن بچی یم، زه د ټولو مسلمانانو ورور یم، په ځانګړې توګه د افغانستان د ملت. په همدغه وطن کې به د الله د دین لپاره کار کوم، په همدغه وطن کې به د الله کلام بیانوم، په همدغه وطن کې به د محمد رسول الله احادیث بیانوم. نور مې په مرګ الله پوهېږي، په همدغه وطن کې به مړ کېږم او دلته به متعصبین یا هغه کسان چې علماو پسې توطیې کوي، که هغوی په دې اند وي چې زموږ پر توطیو به د توحید او د بلنې کار پرېږدي، دوی به میدان پرېږدي، کله هم نه دا ارمان به دوی کور ته ځان سره یوسي. وګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکې مکرمه کې د توحید غږ پورته کړ، مسلمانان د الله عبادت رابلي، د کاڼو او د بوټو او د څارویو د عبادت نه یې منع کوي. ځینې جهال وایي چې دا مجنون دی، لیونی دی. ځینې ظالمان وایي چې دا ساحر دی، او ځینې ظالمان وایي چې دا شاعر دی چې داسې ښایسته شعر قرآن ته شعر وایي. رسول الله میدان پرېږدي، د توحید او د بلنې کار پرېږدي؟ نه. محمد رسول الله وایي والله لو اوزع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته. شور مه کوئ، دغه دوستان کښېنئ، آرام کښېنئ، ټول هم ارامه کښېنئ. توجه مو غواړم، دوستانو کښېنئ، دلته کښېنئ ارام. رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکینو ته، کفارو ته میدان نه پرېږدي، وایي قسم په الله که لمر راوړي زما په ښي لاس کې کښېږدي او سپوږمۍ راوړي زما چپ لاس کې کښېږدي، د دې لپاره چې زه د بلنې د دعوت او د توحید غږ خاموش کړم. کله هم نه، یا به په همدې لاره کې وژل کېږم او یا به خپل هدف ته رسېږم. دا چې د محمد رسول الله شعار و، زه په دې ویاړم چې د محمد رسول الله امتي یم. الله دې ما د هغه د سنتو پابند کړي. همدغه شعار زما هم دی د علماو، که د اسلام دښمنان، ملحدین او سیکولرستان چې نن ورځ په مختلفو نومونو باندې غواړي علما بدنام کړي، توطیې کوي، د دې لپاره چې دوی د دین کار پرېږدي، مدارس پرېږدي، مساجد پرېږدي، هغوی داسې غونډې نشي زغملی، دوی به توطیه کړو، یا به دوی پسې سپکې سپورې وایي د دعوت کار پرېږدي، کله هم نه، یا به په همدې لاره کې وژل کېږو یا به خپل هدف ته رسېږو. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدنا حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په شان باندې امتي لري. هغه د توحید په جرم باندې په اور باندې څملول کېږي، د هغه په سینه باندې کاڼی ایښودل کېږي چې د محمد مینه د زړه نه وباسه، د الله مینه د زړه نه وباسه. هغه ټول غلمي تعذیب ورته راحت ښکاره کېږي، په اوچت آواز سره د وحدانیت نعره پورته کوي، الله الله احد احد نارې وهي. دا قصه دلته نه ختمېږي. محمد رسول الله وایي، د بخاري حدیث دی، علما ناست دي، زه د معراج په شپه د جبرائیل امین سره په جنتونو کې ګرځېدلم او وروسته مې د